سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته د مایننګ یو نوی پروجیکټ معرفي کړم چې دغه پروجیکټ ټوکن موږ کولی شو مستقیم ټون کوین ته بدل کړو او هغه ټون کوین هم واخلو وډرا کړو. دغه پروجیکټ نوی جوړ شوی ده او بیخي ښه پروجیکټ ده، فی الحال فری هم ده او خاصتا انوایټ او ریفرل او نور سیزونو ته هم پکې اجباري یا ضروري اړتیا نشته. نو راځئ دغه پروجیکټ کې کار کول او دغه کې څنګه موږ کولی شو ټون کوین وګټو مکمله طریقه ویډیو کې وګورئ. راځئ ملګرو ویډیو ته ځو. لومړی ملګرو دې پروجیکټ د اکاونټ جوړولو لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ ډسکرپشن او خپل ټیلیګرام چینل کې ښه په لینک چې مو کلیک کړه دا روبوټ یې را سټارټ کړئ. چې سټارټ مو کو داخل شئ، دغه ډول د دې د اکاونټ صفحه ده. په دغه کې به موږ څه کار کوو او څنګه به دا ټون کوین موږ ترلاسه کوو، دا مکمل زه تاسو ته ښیم. ښه نو ملګرو راځم لومړی تاسو ته دې کې د کار کولو طریقه ښیم، بیا دا تاسو ته ښیم چې څنګه موږ دا خپل ټوکن ټون کوین ته بدل کړو، هغه وډرا کړو. لومړی د دې دا ډول یو صفحه ده ملګرو. په دغه ځای کې زموږ ټوکنو بیلنس ښیي چې ما صرف فعلا 15,19,000 ده او ورسره څنګ کې هم دلته لاندې موږ ته خپل پروفیټ پیور هاور ښیي او دغه برخو کې کارټونه دي چې په دا ټولو اوس زه تاسو ته معلومات درکوم. لومړی ملګرو موږ چې دې ته راځو، دلته ځینې برخې دي چې زه غواړم له لاندې خوا تاسو ته شروع کړم. یو د ګیمز برخه ده چې دې کې ملګرو دغه ډول یو ګیمز ده او دغه نورې برخې د سپینر او دا سیزونه چې دا به په راتلونکي کې راواس شي، فعلا سون حالت کې دي ځکه دا اپلیکیشن نوی جوړ شوی. دغلته یو دانه بله برخه لري، دا د دوربین په رقم. دې کې ملګرو دغه ډول یو صفحه ده، غواړم په دې هم تاسو ته لنډ معلومات درکړم. په دې کې څه کېږي، دې کې ملګرو موږ کولی شو خپل ټوکن کیدو د 1 ساعت لپاره په سټیک. په دغه 1 ساعت کې زموږ ټوکن یا صفر کېږي یا نیم برابر کېږي یا 1 برابر کېږي یا 1 نیم یا بل. خو زه تاسو ته توصیه کوم په دغه برخه کې هم کار مه کوئ، غرض ورسره مه لرئ، صرف مې معلومات درکړم. بیرته راځم اصلي ځای ته. دلته ملګرو د مایننګ ځای ده، دلته ګورئ ښه په دغه برخه زه کلیک کوم. دې کې 8 لیوله دي ملګرو، دا ګورئ 8 دانې لیوله دي. زه فعلا یو کې یم او دریم مې هم ورته واس کړی. دې کې 8 لیوله دي ملګرو. کله چې تاسو د دې دغه 1 لیول ته لاړئ، دغه مثالا د دې 1 لیول ده صحیح 1 لیول، کله چې تاسو 1 لیول ته لاړئ دلته ګورئ سلور پوینټ، موږ ته سلور پوینټ راکول شروع کیږي چې همدغه سلور پوینټ موږ کولی شو ټون کوین ته بدل کړو. راځم اوس دې کې د لیولونو ګټې درته یم او لیول څنګه راوازو. لومړی خو ملګرو دا لیول 1 دا ټولو ته راوازي په خپله. دا لیول موږ ته وازي، موږ به راځو دلته کارټونه دي، دا کارټونه به اپګریډ کوو، خپله ساتواره ګټه به پورته کوو. لومړی به راشو په دغه برخه به کلیک کوو او دلته ګورئ کارټونه دي، ما ټول اپګریډ کړي دي. دا وینئ دا به تاسو ټول اپګریډ کړئ. دلته 4 برخې دي، یو دا ده یو دا ده یو دا او یو دا. دې ټولو کې کارټونه دي، دا ګورئ دا ټول تاسو اپګریډ کړئ. دا وینئ ما ټول اپګریډ کړي دي. راځم تاسو ته اپګریډ کول هم ښیم. دا وینئ دا ټول مې اپګریډ کړي دي. نو دغه ډول تاسو کارټونه اپګریډ کړئ او دلته نور لیولونه وازوئ. زه اوس د مثال په ډول راځم دا 2م لیول غواړم راواز کړم. دا ګورئ دا 2م لیول ده ملګرو. د دې وازول چې دا 1 لک ټوکن 2 لکه ټوکنو باندې 1 لک ټوکنو باندې کېږي او د ورځې پروفیټ سیده بیرته 2 لکه ټوکن دي. نو زه راځم غواړم دا واز کړم، تاسو هم کوشش کوئ دا لیولونه راواز کړئ، ګټه پکې ډېره ده. دغه دا مې راواز کړو. کله چې مو لیولونه واز کړل بیا په دې پورته برخو یې کلیک کړئ، راشئ دا کارټونه اپګریډ کړئ. مثالا دغه ګورئ 4 برخې دي. زه راځم دغه لومړني کې کارټونه دي، مثالا په دغه به کلیک کوو، دا ګورئ دا کارټونه به اپګریډ کوو. مثالا دا ګورئ لیول 2 مې لیول 3 دغه ډول. نو د لومړۍ برخې نه شروع کړئ. زه راځم د لومړۍ برخې ته، دا ګورئ کارټونه، په دغه آپشن تاسې کلیک کړئ، کارټونه راواز کړئ. دا کارټونه راواز کړئ، دا لیول اپ کړئ چې ستاسو ساتواره ګټه ورسره زیاته شي. دا ګورئ دا ټول تاسو راواز کړئ ملګرو، څومره پوینټ چې لرئ ټول پې مصرف کړئ، دا راواز کړئ. نو په دې چې مو کلیک کوو دلته ګورئ لاندې دا کارټونه دي، په دې هر یو کلیک کوو موږ ته پروفیټ راکوي. دا ګورئ زه کلیک کوم اکټیوي کېږي، وازیږي ماته. نو په دغه ډول په دې برخه کې بیا به راشئ د ماین برخې ته، دلته به هم کارټونه راواز کړئ. دلته دا ډول کارټونه دي یا دا پروفیټ یې پې ډېرېږي، دا ټول تاسو در سره پروفیټ لیول اپ کړئ. دا ګورئ دا هر یو 100 لیوله لري، نو په کمه ټوکنو لیول اپ کېږي. دا ټول لیول اپ کړئ، دغه ډول پې کلیک کوئ، دا لیول اپ کوئ ځان سره. نو دا د دې د ټولز په نوم برخه لري، دلته هم کارټونه دي، کوشش کوئ دا هم در سره لیول اپ کړئ. په دې کلیک کوئ، دا ګورئ کارټ تاسو ته لیول اپ کېږي او تاسو ساتواره ګټه ورسره زیاتېږي. زه 100 دانې لیول اپ کوم چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، بیا ځینې ملګري میسج کوي چې ویډیو لنډه جوړوه. نو دغه 100 دانې مې لیول اپ کړل. دا ګورئ خو تاسو دا فول ماکس کوئ ښه، دا فول ماکس کوئ ملګرو. فول ماکس هم په دغه ډول ده ښه. زه به یو کارت تاسو ته فول ماکس کړم. هر یو کارت تر 15 پورې لیول لري ملګرو، ځینې کم. دا ګورئ ماکس لیول، دا ټول تاسو در سره ماکس کوئ، پروفیټ مو ډېر کوي. یو د کارت برخه لري چې په دې کې دغه ډول کراچۍ دي ملګرو یا دغه ډول بکسونه دي. تاسو کوشش کوئ دا هم در سره واز کړئ، تر دغه لیوله پورې هم راواز کړئ. دا 3 دانې بالکل صحیح ده. دا چې راواز کړئ تاسو ته ډېره ګټه درکوي. بای باندې کلیک کوو، دغه دا لومړی مې واز کړه، دا 2م هم غواړم راواز کړم.
دغه دریم هم غواړم راوازکم. تر دریمه مې واز که دغه څلورم یو څه قیمته ده، دا ته وس نشته، دا نه راوازم بیرته ترې نه وځم. نو دا ګورئ چې کله تاسو کارټونه اپګریډ کوئ پروفیټ مو هم ډېرېږي، هر څه مو ډېرېږي. نو تاسو کوشش کوئ دا کارټونه اپګریډ کړئ. دا له دې دلته یو څو برخې نورې لري په لنډه دا هم توضیح کوم. یو د پروموټ برخه لري ملګرو چې په دې پروموټ کې 200 ټون دی ورکوي هغه کسانو ته چې د دغه مایننګ په اړه ویډیو جوړه کړي، په یوټیوب په ټیک ټاک کې نشر کړي او بیا د هغه لینک راواخلي دغه ځای کې ورکړي او دلته ورته هغه انفارمیشن یې ولیکي، مثالا هغه معلومات یې ولیکي چې په دغه اړه دا ویډیو دا سینډ کړي. بیا دوی چک کوي که چېرته ویډیو خوښه شوه تاسو ته یو مقدار ټون کوین جایزه درکوي. نو دا له دې او دې څخه هم وځم. دغلته یو بله برخه لري انوایټ فرند چې تاسو کولی شئ دې برخې څخه خپل ملګري دعوت کوئ. فعلا څنګه چې مو ویلې د ملګرو دعوت ضروري یا اجباري نه ده، دی داسې کوم څه نه دي ویلي چې ملګري به دعوت کوئ. د ملګرو په دعوت هم تاسو ته کمیشن یا پوینټ درکوي چې هغه زه تاسو ته وروسته وایم چې څونه ورکوي. یو دانه د ډیلی ریوارډ برخه لري چې موږ به ورځني ډول دلته راځو موږ ته ریوارډ راکوي. مثلا دلته ګورئ اوله ورځ 10,000 ټوکن راکوي، دومه ورځ دومره راکوي. اوس زه مثلا څلورمه ورځ ده چې ما دې کې کار شروع کړی 80,000 ټوکن راکوي. دلته به په د آپشن کلیک کړو دغه د موږ ته ډیلی ریوارډ راکوي. دا لاندې هم ځینې ټاسکونه دي، دا هم در سره تکمیل کوي، اسانه دی. انسټاګرام فالو کو، ټویټر او یو بل په دې هم پوینټ درکوي. دې څخه وځم څنګه کې د فرند آپشن لري چې مخکې مې ما وویل چې کولی شئ دې برخې څخه خپل ملګري فرند کړئ. د ملګرو په دعوت په هر کس 3,000 پوینټ درکوي او 5% کمیشن هم تاسو ته روزانه د ریفرل راځي. بیا تاسو کولی شئ دغه کولیکټ آپشن ووهئ او خپل ټوکن کلیم کوي. د ملګرو د دعوت لپاره هم په دغه کاپي لینک کلیک وکوئ او دا خپلو ملګرو سره شریک کړئ، تاسو ته پرې ټوکن درکوي. او څنګه چې مو ویل ملګرو دعوت دی کې ضروري یا اجباري نه ده، د هر چا خپله خوښه ده. دلته یو بل آپشن لري چې په دې برخه کې د دی روډ مپ د ملګرو او خاص نور پکې څه نشته. نو دغه د دې کې د کار کولو طریقه وه او څنګه چې مو ویل ملګرو کله چې تاسو وم لیول دغه ګورئ دې کې 8 لیوله دي، دغه وم لیول ده او دغه وم لیول دی هم 8م لیول. کله چې تاسو د وم لیول ته ورسیږئ ملګرو دلته ګورئ سلور ټوکن تاسو ته مایننګ شروع کیږي د سلور ټوکنو چې بیا همدغه سلور ټوکن موږ کولی شو څه ته بدل کړو ټون کوین ته. به بیا څنګه بدلو دلته به دغه اوډر آپشن ته راسو، دلته ګورئ ایکسچینج باندې به کلیک کړو ملګرو. دلته ګورئ هر یو دانه سلور ټوکن څومره کیږي دومره ټون کوین کیږي، یعنی هر یو میلیون سلور ټوکن چې دي هغه 2 دانې ټون کوین کیږي. چې کله موږ سلور وم لیول ته ورسېدو یا هم 8م ته سلور ټوکن موږ ته راکوي، هغه بدل دې ځای څخه راځو ټون کوین ته بدلو. مثلا څونه زه مثلا وایم چې ما سره 1000 دانې یا 10,000 دانې یا 100,000 دانې سلور ټوکن دي. دلته به خپل سلور ټوکنو اندازه لیکو، دلته موږ ته هم بیلنس ښیي. زه فعلا وم لیول کې نه یم، ما سره 0 دي. نو چې دلته ما اندازه ولیکه کنفرم به وایي تاسو سلور ټوکن ټون کوین ته بدلیږي او ټون کوین ته چې مو بدل کړو دغه آپشن په وهلو وډرا ټو وایلټ کولی شئ خپل ټون کوین ولېږئ خپل وایلټ ته. نو دلته به لومړی تاسو ورسره کنیکټ وایلټ ووایئ، خپل ټون کیپر به کنیکټ کړئ او بیا کولی شئ خپل ټون کوین دې څخه وډرا کړئ. مینیمم وډرا هم ډېره کمه ده 0.1 ټون. او د وډرا ثبوتونه یې ملګرو ما چې کوم په را پیدا کړل تاسو په تصویر کې وینئ چې دغه شخص ته نه دومره اندازه ټون کوین وډرا کړي دي، نو د ته پیډ شوي او رسیدلي. نو اپلیکیشن هم بالکل حقیقي ده او نوی جوړ شوی ده، څنګه چې مو ویل 1 میلیون یوزر هم فعلا نه لري. نو دغه دې کې د کار طریقه و ملګرو هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي. او بیا هم غواړم دا ووایم چې لیولونه راواز کوئ او لیولونه چې راواز کوئ دلته ګورئ تاسو ته مایننګ کیږي. هر څو ساعتو کې راځئ دغه کولیکټ آپشن وهئ او خپل ټوکن کولیکټ کوئ لکه دا زما په ډول. نو دغه ډول مایننګ یې راواز کوئ، لیولونه راواز کوئ او ځان ورسوئ 1 یا 8م لیول ته او سلور ټوکن چې مو جمع کول نور تاسو ته ګټه درکوي. همدا شان کارټونه اپګریډ کول مو هم له یادو نه